بسم الله الرحمن الرحیم. د ذهین افیشل یوټیوب چینل ګرانو خوږو کتونکو په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله یاستئ. زما خوږو ملګرو په نن ورځ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو د یوټیوب له ټیم سره انلاین چیټ وکړو، هغوی سره خبرې وکړو. چېرته موږ په چینل کې کومه ستونزه وي نو هغه ورته وایو، یا کومه پوښتنه ترې لرو د خپل چینل مطابق، یا کوم اړوند تاسو ته کومه ستونزه پیښه شوې وي د چینل کې، نو هغه مونږ انلاین ډول هغوی سره شریکه کړو. یعنې داسې چاټ ورسره وکړو چې هغوی هم انلاین وي، مونږ هم ورته همغه مشکل وایو، هغوی سمدلاسه هغه کار وکړي. نو خوږو ملګرو یو یادونه کومه چې دا فرصت د هغه خلکو دپاره دی چې هغوی چینل مونیټایز شوي، پیسو ته جوړ شوي وي. هغه چینلونه چې د یوټیوب شرطونه پوره کړي نه وي او مونیټایز شوی نه وي، نو هغوی نشي کولی چې دغسې انلاین ډول چاټ ترسره کړي. نو راځو ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې له تاسو یوه هیله کوم که چېرته تاسو ذهین افیشل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هغه درسره سبسکرایب کړئ او د ویډیو نه لاندې د سبسکرایب بټن ووهئ او سرڅنګ کې د بیل آیکن هم ووهئ. که چېرته موږ بله نوې ویډیو اپلوډ کوو د هغې خبرتیا به تاسو ته اول رسیږي. نو خوږو ملګرو تاسو به راشئ دلته یوټیوب به خلاص کړئ ساده ډول. صحیح ده چې کله تاسو یوټیوب خلاص شو دلته به تاسو څه وکئ، دلته به تاسو راشئ دغه خپل دغه به ووهئ چې کوم ځای کې تاسو ساین ان شوي یاستئ، ستاسو چینل ساین ان دی. صحیح ده. دلته چې کله تاسو دا کلیک کړو دلته به تاسو د سیټینګ نه لاندې هیلپ اینډ فیډبک به ووهئ. صحیح ده. منتظر به شئ چې بله صفحه تاسو ته خلاصه شي. کله دا صفحه خلاصه شوله دلته به تاسو په کانټاکټ اس باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو کانټاکټ اس کلیک کړو تاسو ته بله صفحه راځي. دلته تاسو ته دغه شانتې صفحه راوړي. لږ به نوره منتظر شئ، زما انټرنیټ څه ستونزه لري فکر کوم. دلته به تاسو څه ولیکئ، په دې کې به تاسو یو څه ولیکئ، زه لیکم اډسنس. صحیح ده. او بیا به تاسو نیکسټ ووهئ. کله چې دا تاسو نیکسټ ووهلو دلته به تاسو هر یو اپشن چې دی کې سلیکټ کړئ، فرق نه کوي. یو دانه به سلیکټ کړئ، دلته نیکسټ سټیپ بټن تاسو ته خلاصیږي. دا چې کله خلاص شو دا بیا کلیک کړئ، لاندې اخر ته به لاړ شئ، بیا به نیکسټ سټیپ ووهئ. کله چې تاسو دا ووهلو بیا بل صفحه اخري اپشن ته راځي. دلته تاسو ته دوه اپشن راځي، یو ایمیل دی، یو چې دی آنلاین چیټ دی. که چېرته غواړئ آنلاین خبرې ورسره وکړئ نو آنلاین دغه چیټ باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده. که چېرته تاسو غواړئ ایمیل ورته وکړئ نو ایمیل هم بیا د دې ځای نه کولی شئ. اوس دلته وایي 25 منټه ویټ. صحیح ده. یعنې 25 دقیقې صبر به وکړئ. تاسو چیټ ځکه چې په انتظار کې یاستئ، خو زیاتره وخت کې سهار د خوا نه بیا دومره څوک نه وي، ډایرکټ آنلاین کېږي. نو دلته اوس تاسو نه لږ وخت غواړي چې تاسو آنلاین کې اوسئ. کله تاسو نوبت راغی تاسو به چیټ وکړئ. زه په دغه باندې کلیک وکړم. دلته تاسو نه یو څه غواړي. کله چې تاسو چیټ شروع کوئ دلته به تاسو نوم غواړي. صحیح ده. فرست نیم به ورکوئ، لاست نیم به ورکوئ. صحیح ده. خپل نوم ورکوئ که هر شی ورکوئ دا فرق نه کوي، هېڅ خبره نه ده. دلته به چینل یو آر ایل ورکوئ. صحیح ده. چینل یو آر ایل څه دی؟ دلته تاسو ته اگزامپل هم لاندې درکړی دی. ښه، اوس وخت کې چې کله مونږ راځو یوټیوب ته او چینل یو آر ایل پیدا کوو نو هغه په اسانۍ سره هغه ځای نه چې کوم ځای نه مونږ کاپي کوو، لکه د یوټیوب نه اوس خو دلته دا صفحه ده، هلته بیا هینډل ورسره راځي، یعنې هلته یو آر ایل صحیح نه کاپي کېږي، هغه نوم وي. نو تاسو به دا یو آر ایل د کوم ځای نه پیدا کړئ. تاسو ته زه دوه طریقې وښیم. یو به تاسو راشئ کروم ته چې کله راغلی دلته دغه ویب سایټ دی. زه تاسو دغه ویب سایټ لینک به زه ډسکرپشن کې واچوم او بیا به تاسو هغه ځای نه کاپي کوئ، که اوپن کوئ د هغه ځای نه که کاپي کوئ. صحیح ده. دا ویب سایټ به تاسو خلاص کړئ. دلته به تاسو د خپل چینل لینک کاپي کړی وي هغه ځای نه، خو هغه صحیح لینک نه وي، هغې کې چینل آی ډي نه وي. چینل آی ډي دوی ته مهمه ده. نو هغه لینک چې تاسو کاپي کړی وي هغه به تاسو دلته پیسټ کړئ. صحیح ده. دغه ځای نه ډایرکټ هم پیسټ کېږي، خو زه به ولیکم، ما په یاده زده دی خپل
او تر اوسه ما سره شته نه دی، کاپي مې نه ده اخیستی، خو زه به یې ولیکم. صحیح ده. صحیح شو. بیا به فایند نو ووهئ تاسو. کله چې فایند نو تاسو ووهلو نو تاسو ته چینل آی ډي درکوي. ګورئ دا چینل آی ډي دا به تاسو داسې سلیکټ ونیسئ او کاپي به یې کوئ. کله چې تاسو دا کاپي کړله نو دې ځای نه به تاسو بیرته ووځئ، بیرته به راشئ څه ته، دلته به راشئ او دلته به څنګه پیسټ کوئ. تاسو به اول دلته ورته ولیکئ HTTPS به تاسو حتما لیکئ، دا به نه هېروئ، دغه ریډایرکټ دا شیان به ورته لیکئ. صحیح ده. youtube.com به ولیکئ، بیا به سلیش ورکئ، بیا به دلته ولیکئ چینل. صحیح شو. کله چې چینل ولیکئ بیا به سلیش ورکئ، بیا به هغه آی ډي پیسټ کړئ. دلته به دغه آی ډي پیسټ کړئ نو دا صحیح ده. یو طریقه ده. بله طریقه چې تاسو URL تاسو خپل چینل هغه ترلاسه کوئ، تاسو به راشئ یوټیوب سټوډیو به کروم کې خلاصه کړئ. دغه صفحه خو به تاسو بلد هستئ. کله چې د تاسو خلاصه کړئ دلته به راشئ لاندې دغه کسټمایز دی، د لاندې اول نه دویم اپشن. صحیح ده. کسټمایز به کلیک کړئ. کله چې تاسو کسټمایز ووهلو دلته به تاسو دغه بیسیک انفو ته راشئ، بیسیک انفو به ووهئ. کله چې بیسیک انفو تاسو ووهلو لاندې به راشئ چینل URL یې لیکلی ده، ګورئ دې سر ته به راشئ، دا به کاپي کوئ. کله چې دا تاسو کاپي کړو نو ساده به تاسو بیرته راشئ خپل هغه صفحې ته به راشئ. دلته به تاسو موږ وخته لیکلی و که نه، دا تاسو تیار کاپي دی، هر څه مکمل دي دلته. بیا به دا فقط پیسټ کړئ. دې او هغې ترمنځ هېڅ فرق نشته. ګورئ هېڅ تغیرات پکې رانغله، ځکه چې هغه موږ صحیح لیکلی او دا هم صحیح دی. اوس وایي څه په اړه تاسو مرسته غواړئ که نه، تاسو ته موږ څه مرسته کولی شو. فقط یو چې ورته ولیکئ اډسنس لیکئ، که ایډس لیکئ، که چینل لیکئ، که هر څه لیکئ، مشکل نشته. دا وایي چې تاسو په سپیسیفیک ویډیو کې څه مشکل لرئ، ته ورته وایي چې نه. بیا ورته وایي چې تاسو هغه یلو ډالر ساین چې دی ځینې وخت کې په ویډیو باندې راځي، تاسو ته بیا پته ولګي هغه دی، ته ورته وایي چې نه. صحیح ده. نو بیا به تاسو سبمیټ ووهئ. کله چې تاسو سبمیټ ووهلو نو تاسو صفحه بله صفحه تاسو ته خلاصېږي. دلته به لږ منتظر شئ چې هغه صفحه تاسو ته خلاصه شي. سمه ده. نو خوږو ملګرو دا د زما نوبت راورسېدو او اوس دوی میسیج وکړه. زه ورته لیکم هیلو هاو آر یو. صحیح ده چې دوی څه راته لیکي، ځواب زر راکوي که زر نه راکوي. دوی آنلاین ډول ناست وي. ګورئ دا اوس لیکل یې شروع کړل، موږ ته میسیج کوي او کوم مشکل وي نو هغه ورسره شریکولی شي آنلاین ډول باندې. نو خوږو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. خوشحاله سوکاله کامیاب اوسئ. د الله په امان.